الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم. وعن براء بن العازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قرآن کریم کې الله رب العالمین او په احادیثو کې جناب رسول پاک صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د حلال کسب او حلال کاروبار کولو حکم کړی. قرآن کریم کې الله تعالی خپل انبیاء ته حکم کوي یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. ازما پیغمبرانو پاکیزه خوراک کوي، حلال خوراک کوي. او مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے مؤمنانو الله رب العالمین وکم رزق چې ما درکړی پاکیزه رزق خوري. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحانه اوس حلال کاروبار حلال رزق کم دی. نبی علیہ السلام سبحانه اوس ای الکسب اطیب، په کاروبارو کې په کسب کې کم یو بهتر دی. نبی علیہ السلام فرمایل عمل الرجل بيده، چې سړی په خپل لاس باندې کار کوي پیسې ګټي، دا د ټولو څخه بهتر کسب دی او بهتر رزق دی. وکل کسب مبرور، او هر هغه کسب پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه مبرور نیک او جائز عمل وي. رزق وعده الله رب العالمین کړی دی، لیکن انتخاب بنده بکی. الله رب العالمین بندگانو ته حکم کوي چې زما بندگانو تجارت کاروبار په صحیح طریقه باندې وکړي، ځکه صحیح طریقه تجارت د عبادت دی. نبی علیہ السلام فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. پیغمبر علیہ السلام کم تجارت کار کم کاروباری چې امانتداری خیال ساتي، د تجارت د اسلامی اصول مطابق کی، د قیامت پر ورځ الله رب العالمین دا مسلمان د انبیاء علیهم السلام د صدیقین او شهدا سره راپورت. اوس اسلامی تجارت او د اسلامی تاجر کم صفات دي، مسلمان تاجر به څنګه تجارت کوي. دی باره کې پیغمبر علیه السلام یو جامع حدیث دی، غواړو چې په هغه باندې هغه حدیث تاسې مخته وړاندې کو. پیغمبر علیه السلام عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. معاذ ابن جبل و پیغمبر علیه السلام د اسلامی تجارت او د مسلمان تاجر چې مسلمان تجارت کی، د مسلمان تاجر پیغمبر علیه السلام و علامات شوولې دي. کدا او علامات په کم تاجر کې وي سمجھو په دې پوسه چې دا تاجر د الله او د الله د رسول مطابق تجارت کی او دا تجارت د عبادت او د جنت سبب جوړی شي. پیغمبر علیہ السلام فرمای ان اطیب الکسب کسب تجار الذین، بهترین کسب او تجارت مال د هغه تاجرانو دی اذا حدثوا لم یکذب. اول علامت د تاجر دا چې خبره کی درواغ ونه وای. دا شی په دون را راغلی دی، دونه ګټه ور باندې کوم، زموږ غیر راغلی په 100 روپۍ، قسمونه پر دې خوري چې په 200 روپۍ راغلی دي، دروغونه پکې وای. دا د مؤمن کار نه دی، دا د مؤمن علامت نه دی. نبی علیہ السلام مؤمن تاجر هغه دی اول علامت دا دی چې دروغ ونه وای. یو حدیث کې صحابي فرمای حضرت ابوذر رضی الله عنه چې پیغمبر علیه السلام فرمای 3 کسان داسې دي په میدان محشر به الله رب العالمین نه به دوی ته ګوري، نه به نظر ورته کوي، او نه به دوی تزکیه کی بخشن او مغفرت به کی، بلکې د دوی لپاره به سخت ترین عذاب. 3 واره رسول الله دا فرمایل. حدیث الفاظ دی قال نبی علیہ السلام فرمای ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم. الله به نور ته ګوري، نه به تزکیه او معافی کی، ولهم عذاب الیم. 3 واره دوی لپاره سخت عذاب دی. فقلت خابوا وخسروا من هم یا رسول الله. ابو ذر رضی الله عنه ما پیغمبر علیہ السلام سے پوښتنه وکړه اے الله پیغمبر تباہ و برباد دي سدا کم خلق دي؟ 3 کسان چې الله رب العالمین و د قیامت پر ورځ دوی ته ګوري، لانه نظر بنور تکي. نبی علیہ السلام 3 کسان وشول.
المسبل یو هغه دی چې خپل پیسې تر بډوکو لاندې کړي لکه د زنانو ده. والمنان بل هغه دی چې چا سره احسان وکړي بیا په هغه باندې یو څه ښېګړی ورسره وکړه د چا سره او بیا پې غرونه ورکړي چې ما خو نو تا سره داسې وکړل په هغه ورځ دې کار داسې پساو نو ما ته داسې خلاص کې. یو کار که تا مؤمن سره د الله دپاره کړی دي د هغه بدله عوض به الله ضرور درکړي. خو که یو مؤمن باندې تا احسان کړی دي اوس د هغه هره ورځ په هغه در خوله ورتېره هره ورځ ورته یادې تا سره خو نو ما داسې کړي دي. پیغمبر علیه السلام داسې چې مؤمن سره ښه وکړي بیا احسان ورباندې هغه کوي بیا روزانه یې ور یادوي په دغه کس ته به الله رب العالمین په میدان محشر نظر نه کوي. او دریم هغه سړی والمنفق سلعته بالحلف الکاذب هغه سړی دی چې خپل سامانونه خپل د دکان سامان خپل سودا او سلف چې دی په دروغو قسمونه باندې خرڅي. دکاندار ولرالی ولکن په دونه رانیولی دي الانکې د بدراغه په کم رانیولی په دونه ولکه راته پروتي قسمونه باندې اخی په قسمو چې څوک هغه خرڅي سودا او سلف خرڅي. پیغمبر علیه السلام دا درې کسانو ته د قیامت په ورځ به الله رب العالمین نظر نه کوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي 4 کسان داسې دي چې الله به د قیامت په ورځ ډېر ورته په غضب 4 یبغضهم الله 4 کسان دي الله به ډېر ورته په غضب. په هغو کې اول سړی البائع الحلاف هغه سړی دی چې سودا خرڅي او قسمونه ډېر پکې اخلي ولکن په دې رانیولي قسم د کوم په دې رانیولي په دې ولکه راته پروتي په دې کې مولکه یو ورپې پکښې ده. دا خبرې کوي نبی علیه السلام 4 کسان داسې دي چې په میدان محشر به الله ډېر ورته په غصه یبغضهم الله. البائع الحلاف یو هغه دی چې خپل سامان سودا او سلف دکانداری هغه په قسمو باندې خرڅي. والفقیر المختال بل هغه سړی دی فقیر دی مسکین دی تکبر پکښي. یو غریب مسکین ته تکبر په چش باندې کوي که یو مالدار په موټرو په بنگلاو په پیسو باندې تکبر وکړي خو لا یو قرین قیاس دی سړی سمجھ کې راځي چې دا د مال او دولت په وجه مغرور دی. غریب سړی په چش تکبر کوي. والشیخ زانی والشیخ زانی او دریم چې دی هغه سپنجور یو بوډا دی سپنجور ته ورسېدی تر 45 کالو 48 کالو پورې رسېدلی دی تر 50 کالو پورې رسېدلی دی لا هم دی د خلکو نجونو د خلکو زنانو ته د خلکو هغه ته ګوري او زنا کوي بدکاري کوي. پیغمبر علیه السلام دغه سپنجور زانی د میدان محشر به الله ورته نظر نه کوي. او څلورم والامام الجائر هغه حکمران دی چې د خپلو عوامو سره ظلم کوي. هغه حاکم او حکمران دی هغه وزیر او مشیر او وزیر هغه اعظم دی چې د خپل عوامو سره ظلم کوي. هغه فوج دی هغه پولیس دی هغه حکمران دی چې د خپل عوامو تحفظ بجای او سره ظلم کوي. دا 4 کسانو ته په میدان محشر الله نظر د رحمت نه کوي او ته ګوري بنه او دوی لپاره به سخت عذاب. نو د مسلمان تاجر و صفات پیغمبر علیه السلام شولې دي پاغو کې اول دا دی چې درواغ نه وایي. دویم و اذا اؤتمنوا لم يخونوا او دویم مسلمان تاجر علامت دا دی چې امانت د شریک مال امانت دی د سره یا د یو چا امانت سره پروتي پاغه کې خیانت نه کوي. د شریک سره 2 نمبري نه کوي. دا ځینې خلک شراکت سره کوي په شراکت داری کې هر یو دا کوشش کوي چې زه شریک ته تاوان ورسوم زه د شریک څخه خپله ګټه زیاته واخلم د ته کمه ورکم زه شریک ته دوکه ورکم د په پیسو باندې خپل کاروبار راپورته کم. عزیزانو په دغه باندې هرگز کاروبار نه پورته کیږي. په دې باندې هرگز سړی هیڅ کله هم په مخ باندې نه ځي. پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې د کم 2 شریکانو شراکت داری په اخلاص باندې وي هغه شراکت کې الله رب العالمین برکت اچي. الله وی زور سره یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان قال النبي صلی الله علیه وسلم یقول الله عز وجل الله وای چې 2 شریکان په اخلاص دریم شریک الله وي زم استاد اندازه وکي چې 2 شریکان وي دریم شریک الله وي د دوی شراکت به تاوان کله وکي د دوی شراکت به د دوی کاروبار به تاوان نه کوي ځکه الله شریک دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم الله رب العالمین وای
انا ثالث الشریکین، زه دریم د هغه دوه شریکانو یم، ما لم یخن احدهما، چې یو بل سره خیانت نه وکړي، احدهما صاحبه فاذا خان خرجت. الله رب العالمین فرمایي چې دوه شریکان په اخلاص سره شراکت کوي، هر یو دا کوشش کوي چې زه خپل شریک ته ګټه او فایده ورسوم. الله رب العالمین و دریم د دوی شریک زم، او که هر یو دا غواړي چې زه خپل شریک ته تاوان ورسوم، الله رب العالمین و خرجت من بینهما، زه د دوی د مابین ووزم، وجاء الشیطان، شیطان بیا راس، بیا د شیطان د دوی په مابین کې زره خبر ده په کوم دوه شریکانو کې چې دریم شریک شیطان وي، د هغو د شراکت د هغو د کاروبار به کم انجام، او د کوم شریکانو چې دریم شریک الله وي هغه کاروبار به خامخا ضرور په مخ باندې ځي. نو علما لیکي، حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مسلمان تاجر اوه علامات دي. اول دا دی چې په کاروبار کې به دروغ نه وایي، یو، او دویم دا دی چې په شراکت مال شراکت کې به خیانت نه کوي. دریم نبی علیہ السلام وی د مسلمان تاجر علامت داری اذا وعد لم يخلف، چې کله وعده وکړي بیا وعده خلافي نه کوي. وعده یې وکړه دا پیسې په دونه ټیم کې در کوم، په یوه میاشت کې در کوم، یوه نیمه میاشت کې در کوم، یوه هفته کې در کوم، بس سبا دا پیسې در کوم، بل سبا در کوم، په هغه کې دوې درې هفتې تیرې شي، دوې درې میاشتې تیرې شي، کلونه تیر شي، کم زبان کم وعده چې ورسره کړی هغه خلافي وکړي. نبی علیہ السلام د مسلمان تاجر چې د کسب و د کاروبار د روزي حلاله ده، هغه درې علامات چې خبرې کوي دروغ نه کوي، امانت ورسره پروت د شریک مال خیانت نه کوي، او دریم دا چې کله وعده وکړي د وعدې خلاف ورزي نه کوي. وعده دا د ایمان د اسلام یو اهم، د الله رب العالمین یو اهم امر دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي واوفوا بالعهد، چې کوم وعده مې کړې ده الله وی هغه وعده پوره کوي. او نبی علیہ السلام دې سړي ته منافق ویلی دی چې د یو چا سره قول وکړي، ټیم ورسره وټاکي، په دا ټیم به کوم، بیا د هغه وعده خلافي وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي د منافق درې علامات دي، خبره کوي دروغ وایي، امانت ورسره کښېږدي خیانت کوي، او چې وعده وکړي بیا مخالفت کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي د مسلمان تاجر دریم علامت دا دی چې وعده وکړي د هغه وعدې خلافي بیا نه کوي، وعده بیا پوره کوي. او څلورم علامت د مسلمان تاجر چې د کاروبار او روزي او پیسې حلال دي پاکیزه دي، هغه د پیغمبر علیه السلام فرمایي څلورم علامت اذا اشتروا لم یضموا، چې کله د یو چا شی رانسي مزمت یې نه بیانوي. از موږ خلک چې شی رانسي دا خدای زوړ دی، دا خدای استعمالي دی، چې رانسي د دې خدا کار خلاص دی، او دا دی هغه دی، دا دو نمبر دی، دا چنایي دی، چې دی ځین رانسي نو د دنیا 200 عیبونه پر کښېږدي د مسلمان پر مال باندې. نبی علیہ السلام فرمایي کله چې دوی یو شی رانسي مزمت یې نه بیانوي، د یو چا څه شی رانسي پر هغه بدوالی نه بیانوي، بس چې خوښ دي دی واخله، نه دي خوښ د مسلمان په مال باندې عیبونه مه وایه. او پنځم علامت د مسلمان تاجر دادی اذا باعوا لم يمدحوا، چې خپل مال خرڅوي بیا ډیر تعریفونه بې جای تعریفونه زیات نه کوي، بس دغه شی دی راته پروت دی، که دې خوښ دی خو واخله دغه قیمت دی، او که دې نه دی خوښ پرېږده بل مسلمان به واخلي د چا په نصیب ولو. زموږ هغې چې د بل مال اخلي کار څونه ښه شی د تعریف نه کوي، مزمت بیانوي، او د هغه څه کوشش کوي چې د هغه شی د قیمت څه په کم قیمت یې رانسي، که مجبوره ورله راړي بیا خو بیخي د هغه شی در هر چا تاواني دی، د هغه شی بیکاره دی، هغه کوټه دی، ولې هغه مجبوره ورته راغلی دی، په نیم قیمت څه په کم اخلي. دا د ایمان د اسلام تقاضا نه ده. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی دا یو ډېر بهترین او خوبصورت صحابي و، د روایتي هغه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې اول وار لاس په لاس کې کښېښوي اسلام باندې بیعت کوي، نبی علیہ السلام درې وصیتونه راته وکړل. یو نبی علیہ السلام دا راته وویله چې لمونځ به کوې، په هر صورت کې به لمانځه کې کمی کوتاهي به نه کوې. دویم دا نبی علیہ السلام فرمایل چې د بندګانو حقوق به ادا کوې. او یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام راته وویله چې زکات به ورکوې. او دریم شی چې پیغمبر علیه السلام هغه ما ته وصیت وکړي او نصیحت یې وکړي، ما ورسره قول وعده وکړله. نبی علیه السلام فرمایل چې هر مسلمان ته به ګټه او فایده رسوي. نو حضرت جریر رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره دا وعده وکړي او کلمه اوله مسلمان سو. و حضرت جریر ابن عبدالله یو ورځ با تیریږي
په گنج او منډۍ باندې رالی چیرته چې حیوانان خرڅیږي. د ده یو همسایه دی هغه آس راوستلی دی په گنج کې او په منډۍ کې آس خرڅي. دی رالی ورته سلام یې وکړي چې ته خیر دی گنج و منډۍ له راغلی. وایي همسایه ورته وویله چې چا سره مې زبان کړي و پور و قرضه یې را باندې وله مال در کومې په دونه وخت کې هغونه وخت کې ما سره پیسې نه رالې نو ما سره د هغو د مسلمان د قرض و د پور ادا کولو بل شی نه په کور کې مې د آس ولاړ مال راسه د آس خرڅ کم نو په هغه پیسو باندې به د هغه مسلمان قرضه و پور به ادا کړم. حضرت جریر بن عبدالله ورته وویله چې آس په څو دی قیمت یې څو دی زه در سره نسم. هغه ورته وویله چې 50 درهمه یا 50 دیناره. وایي د جیبه پیسې راوکښې هغه صحابي د هغه همسایه ته یې ورکړي. همسایه ډېر خوشحاله سو هغه روان سو د آس په لاس کې کیزه ونیوله ولاړ دی. لږ ساعت چې هغه څو قدم ولاړی بیا اواز ورباندې وکړي او پلانې دلته راسه. هغه چې رالی حاریان سو چې دا اوس په سودا باندې برته پښیمانه سو که څه دی. نو حضرت جریر ابن عبدالله ورته وویله چې خبره داسې ده دا ستا آس ډېر قیمتي دی دا د 50 درهمو نه دی زما اندازه ده ته مجبوره وې د خپل آس خرڅې دا داسې دی د 50 نه دی د 100 درهمو یا د 100 دینارو هغه قیمت لري. ته داسې وکړه 50 خو ما در کړي دي دا 50 نورې واخله دا ستا د آس قیمت زیات دی تا په مجبوري ارزانه خرڅاوي. وایي هغه ډېر خوشحاله سو 50 یې نورې واخیستې آس یې د 50 درهمو دی 50 یې نورې واخیستې په 100 خرڅ. حضرت جریر ابن عبدالله پر دغه ځای ولاړ دی. صحابي چې لږ ولاړی بیا د شا د خوا غږ پر وکړي پلانې راسه. هغه پریشانه سو چې ته اوس بیا سودا ماتي که څنګه دی. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وویله چې خبره داسې ده د آس د 100 هم نه دی بلکې دا د 1.5 قیمت لري تا په مجبوره وې ځکه چې ارزانه خرڅاوي دا 50 درهم نور در واخله دا ستا آس د 1.5 قیمت لري. وایي هغه 50 درهم نورې واخیستې ډېر خوشحاله سو روان سو چې لږ ولاړی صحابي حضرت جریر بن عبدالله بیا غږ پر وکړي پلانې د دې وار نو ډېر پریشانه سو چې زما خیال سودا ماتي. هغه چې رالی نو حضرت جریر بن عبدالله ورته وویله چې خبره داسې ده ته ډېر مجبوره وې دا قرضداره مجبوره کړې وې د قرض خوا نو ستا آس د 1.5 هم نه دی دا ستا آس د 200 روپو قیمت لري تا په 50 په 100 په 1.5 خرڅې دا ستا مجبوري د وجې ته داسې وکړه د 50 درهم نور واخه دا ستا آس ماته په 200 درهم صحیح سو. اوله سودا په 50 وکړه 50 درهم نور ورکل دا 100 50 نور ورکل دا 1.5 50 اوس نور ورکی. هغه روایت کې راځي احوال صحابه تمیز فی احوال صحابه فی اصحاب الاصابه فی اصحاب احوال صحابه کتاب دی په دې کې لیکلي دي چې هغه صحابي قسم ورته وکړي چې جریر د دې 50 روپو حق والله العظیم که زه لرم دا زه نه کوم بس 1.5 تا زما څه دوګونه قیمت دې زیات راکړي. نو هغه ورته خوشحاله وي اوس خوشحاله. عزیزانو عرض مې دا کوي چې د مسلمان علامت بدایي چې د بل چا مال اخی مذمت به نه بیانې بلکې مد تعریف به کوي چې دا خو ډېر ښه شی دی او چې خپل پر خرڅي به ډېره مدح نه کوي. موږ هغې معامله برعکس ده زموږ هغې معامله الټ ده چې د بل چا هر څونه ښه شی چې رانسي 200 عیبونه پر لګوي دا نو دا دی دا نو استعمالي دی دا نو زوړ دی دا نو دا دی هغه دی خلاص سوی دی او چې خپل شی پر خرڅي هر څونه عیبونه پکښي 100 عیبونه د یو عیب هم نه ښکاره کوي بلکې تعریفونه دونه کوي چې تر حد زیات چې هغه څونه پکښي در هغه زیات تعریفونه. نبی علیہ السلام فرمایي د مسلمان تاجر څلرم علامت دا دی چې کله د بل چا شی اخی رانسي مذمت نه بیانوي او چې خپل شی پر خرڅي بیا مدح او تعریفونه ډېر نه کوي. او شپږم علامت د مسلمان تاجر داري اذا كان عليهم لم يمتل کله چې پر د یو چا پور باندې شي بیا د متل ټال مټول نه کوي بس پور در باندې دی کول دی کړی دی بس خپل پور پر خپل ټیم باندې ورک کنه. کم سړی نبی علیہ السلام حدیث دی متل الغنی ظلم دی یو چا پور پر باندې دی بیا ټیمم پر دی نه ورکی او سره هم دی نه ورکی. الله نبی فرمای چې دا ظلم دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای چې کم سړی قرض او پور واخلي نیت دا وي چې ان شاء الله زه ضرور دا پور چې څنګه وس مې راسي ضرور دا پور به زر تر زره د وخت مخ ادا کوم. الله رب العالمین د ادایګي توفیق ورکړي. او کم سړی چې پور په دی واخلي چې بیا به نور کوم
هغه خوارکې ورله راسي ټلیفون راوکي ازما پیسې څنګه سوې کول دې کړي و د پروندو د یوې ورځې نن یوه هفته 2 هفتې تېرې سوې د ټلیفون بند کړي د هغو جواب مې ورکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې سړی دا مسلمان کاروباري نه دی دا د اسلام خلاف عمل دی او دا ظالم دی اوم علامت د مسلمان تاجر هغه دادی نبی علیہ السلام فرمای اذا کان لهم لم يعسر چې د پر چا باندې پور باندې بیا هغه سره سختی نه کی ډېر پازابې نه ازمرغه چې پورې پر باندې کور دروازې موټکی دکان له هم درې څلور واره ورځي د یې مرتوای ټلیفون هم ورکی د ګراکانو د امسایګانو په مخ کې ذلیلم کې بیا مرتوای چې دا پور ول نه راکې او دا به وکم مسلمان باندې زندگی تمکید پورا یو الله دی مسلمان نه تنګیج پر چا قرضه او پور باندې دا و علامات پیغمبر علیه السلام د مسلمان تاجر شولې دي اول دا چې خبره کوي دروغ ونوای دویم دا چې امانت ور سره کښې د خیانت نه کی د شریک په مال کې 2 نمبري او خیانت نه کی دریم دا چې وعده وکي او وعده به پرکی خلاف نه کی څلورم دا چې د یو چا شی رانسی مزمت نه بیانې هغه بدوالی نه بیانې چې دا فضول دی بیکاره دی ماتي در وخت تیر دی تر میاد تیر دی او چې خپل شی پر خرڅي ډیر تعریفونه نه کی او چې پر دوی باندې دی چا کرسي او د ادایګي په صورت کې بیا ټال مټول نه کی او چې د دوی قرض پر چا باندې واوړي بیا هغه مکروزه تنګینه دا د مسلمان تاجر علامات پیغمبر علیه السلام شولې او رزق ملاویږي رزق هغه د کاروبار د چالاکی سره نه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي رزق انسان داسې طلب کوي لکه د انسان مرګ او اجل چې سره طلب کوي په دې وجه الله رب العالمین پاکیزه مال خوشي پاکیزه تجارت الله رب العالمین خوشي او صحیح او پاکیزه تجارت شریعت په اصول باندې کول د دې حشر به نبی علیہ السلام فرمای په میدان محشر د انبیاء او صدیقین او شهدا او سر راځي د وجه ځانو کوشش دا وکړو چې په کاروبار کې 2 نمبري نه وکړو د کاروبار د حقوق ادایګي تو کوشش وکړو الله رب العالمین څویل څواوردل په دې باندې د عمل کو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین